السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورور حسن شاهد یو ځلی بیا پښتو ټکی یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګروپ چرته تاسو هم وړي چې په خپل واتساپ کې اسلامي سټیکرونه اډ کړئ نو دا ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ. په نن ویډیو کې په تاسو ته دغه طریقه هایم څنګه اسلامي سټیکرونه څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري جمعه مبارک یا داسي نور بسم الله الرحمن الرحیم داسي نور کو تاسو وګورئ نو ډیر ځل سټیکرونه چې کوم دی هغه په دې اپلیکیشن کې دنه دي او تاسو ټول بالکل په یو کلیک باندې کولای شئ چې په خپل واتساپ کې اډ کړئ. دا به تاسو څنګه اډ کوئ دا اپلیکیشن به تاسو چې ته ملاوي شي دغه ټول طریقه بالکل سټپ بای سټپ تاسو ته خایم. ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. موږ چیرته تاسو هم غواړئ چې دغه اسلامي سټیکرونه په خپل واتساپ کې اډ کړئ دا غیر لپاره به تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاوي شي او په فیسبوک کې به د ویډیو د پاسه هم تاسو ته لینک ملاوي شي. د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک ملاوي شي. د هغه ځای نه تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولای شئ. کله چې هم تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کوئ بیا په سو کې سمپل د اپلیکیشن به دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو اوپن کړئ تاسو ته ښکاري په دې کې ډیر زیات سټیکرونه دي دغه شان په دې کې چې تاسو کم سټیکرونه هم په خپل واتساپ کې اډ کول غواړئ مطلب تاسو ته ښکاري کم چې د جمعې ورځې لپاره دي یا داسې نور څومره چې اسلامي سټیکرونه دي ټول به تاسو ته دلته میلاویږي. خدا به تاسو اوس اډ کوئ څنګه مطلب زه غواړم چې دلته الحمدلله تاسو ته ښکاري زه غواړم چې دلته په خپل واتساپ کې اډ کړم. دا به څنګه اډ کوم زه به سمپل په دې باندې کلیک واخلم. کله چې هم په دې باندې کلیک کوم دې کې بدن نور دغه شان زیات سټیکرونه چې کوم دی هغه به ټول ماته شو شي. تاسو ته ښکاري په تاسو به یو باندې کلیک کوئ باقي بدن تاسو ته نور شو شي. بیا به تاسو په واتساپ کې څنګه اډ کوئ سمپل دې لپاره لاندې تاسو یو اپشن درکړي اډ ټو واتساپ تاسو به څوک سمپل په دې باندې کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک تاسو ته ښکاري ډاونلوډینګ سټیکر پیک لګون کې انتظار به تاسو به دې ته وکړئ اتوماتیکلی دغه څومره سټیکرونه چې کوم دي دغه به تاسو په واتساپ کې اډ شي او بیا تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې کولی شئ چې دغه سټیکرونه خپلو ملګرو ته سینډ کړئ ډیر زیات په اسانه طریقه باندې. تاسو ته ښکاري ډاونلوډینګ سټیکر پیک په دغه باندې ډاونلوډینګ چې کوم دی هغه پرې روان دی 6 ته ورسېد ورسره دغه دا به روان وي دغه شان. کله چې هم دا ورسي نو اتوماتیکلی دغه ټول سټیکرونه به تاسو په واتساپ کې اډ شي. خانو تاسو ته ښکاري مکمل دا به دغه رقم 100 ته ورسي. کله چې هم دلته دا 100 ته ورسي کم ډاونلوډ چې کوم دی دا به پوره شي. کله چې هم دا 100 ته ورسي تاسو له بدلته یو اپشن شو شي اډ تاسو به څه وکړئ سمپل بدلته په اډ باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته ښکاري دا زموږ په واتساپ کې اوس اډ شو. دا به تاسو ګورئ څنګه دې لپاره به سمپل لاړ شئ خپل واتساپ ته. تاسو کله چې هم تاسو واتساپ ته لاړ شئ دلته به تاسو ته یو اپشن شو کېږي تاسو ته ښکاري دلته سټیکر تاسو به څه وکړئ سمپل به دې باندې کلیک کړئ نو تاسو ته ښکاري څومره سټیکرونه چې کوم دي هغه ټول زموږ سره دلته راغلي دي او بیا تاسو د خپل ملګرو ته به سینډ کوئ څنګه کوم یو سټیکر چې تاسو هم سینډ کوئ په هغې باندې به دغه رقم کلیک کړئ نو تاسو ته ښکاري دا اتوماتیکلی سینډ شو. خو ملګرو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې په خپل واتساپ کې د اسلامي دغه سټیکرونه اډ کړئ ډیر زیات په اسانه طریقه باندې. نو که تاسو دا ویډیو خوښ شوي دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. همغه په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.